په کابل کې د پاکستان سفیر د څه لپاره ګمارل شوی او څه کارونه کوي. ټول جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تیرو شپږو ورځو پر مهال د پاکستانی سفیر منصور احمد خان بوخت تقسیم اوقات. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان فعالیتونه او هلې ځلې په تیرو شپږو ورځو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د پام وړ ګرځېدلي او ډول ډول تبصرې پرې شوي دي. منصور احمد خان په تیرو ورځو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره لیدنه درلوده. ورپسې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ډیپلوماتانو لپاره یې د میلمستیا تابعه د لوري شوې ده. نوموړي همداراز د ترکیې چارواکو سره خبرې کړي او د افغانستان د زغالسنګ د تجارانو سره د تجارت پر ستونزو بحث کړی دی. منصور احمد خان د تیرو 2 ورځو پر مهال د طالبانو د عامه روغتیا مشرانو سره هم مجلس درلود او د افغانستان د تجارت او پانګونې اتاق لسګونه تجارانو ته په سفارت کې یو مجلس دایر کړی و. قدرمنو لیدونکو، تاسې د پاکستان سفیر دا لیدنې د څه لپاره او څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات ورسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.